السلام علیکم ګرانو خوږو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ ورو او خوشحاله به یاست. ملګرو، په نننۍ ورځ کې بیا مې تاسو ته یو ډېر ښایسته ویډیو جوړه کړې ده. خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو وګرځېږي. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو بل زبردست د پیسو ګټلو آنلاین اپلیکیشن معرفي کړم. لکه څرنګه چې پرمیس اپلیکیشن یو ډېر مشهور اپلیکیشن دی. اکثره ډېر خلک استفاده هم ځینې کوي. تر دې ترڅنګ یو بل ډېر زبردست اپلیکیشن موږ تاسو ته در معرفي کوو چې کټ مټ د پرمیس اپلیکیشن په څیر باندې کار کوي او هغسې شانې سروېګانې به درلېږي. د سروېګانو په پرتله به پیسې هم درکوي. تقریبا $0.5 به هم وي او داسې پیسې هم نورې درکوي. نو ملګرو، موږ تاسو ته معلومات درکوو چې په دې اکاونټ کې او په دې اپلیکیشن کې اکاونټ څنګه جوړ کړو او کار څنګه پرې وکړو. په دې کې پیسې څنګه ګټلی سو او څنګه یې تر ایستلی سو او په کومه طریقه یې لاسته راوړلی سو. نو ویډیو یې سپیس کوئ مه، تر پایه وګورئ. لومړی به زه راسم تاسو د اپلیکیشن وپېژنم. د دا اپلیکیشن ایکن تاسو ته وپېژنم. څنګه تصویر یې وینئ. ټاپیس په نوم یو اپلیکیشن اوس به راسو چې په دې کې اکاونټ څنګه جوړ کړو. بشپړه طریقه یې درښیم. هر کله چې تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، تاسو ته به یو صفحه خلاصه سي. نو تاسو ته به انټرفیس راسي. دلته به تاسو ته ووایي چې تاسو د فیسبوک له لارې داخلیږئ که د ګوګل د لارې داخلیږئ. نو ملګرو، ما یو اکاونټ جوړ کړی، نه غواړم چې بل دانه جوړ کړم. دومره اسانه طریقه ده چې کله داخل سواست تاسو ته به ووایي چې تاسو د ګوګل د لارې داخلیږئ که د فیسبوک له لارې نه. نو زه د جیمیل له لارې د ګوګل د لارې نه زه داخل سوی یم. د هغه وروسته به تاسو ته داسې یو صفحه راسي. وخت نه وخته به تاسو ته سروې هم راځي. تر دې وروسته به موږ په دې کې څنګه پیسې وګټو. دلته به تاسو ملګرو راسي، په ډیټل باندې به کلیک ووهئ. هر کله چې پر ډیټل باندې کلیک ووهئ، تاسو ته به دا شان صفحه راخلاصه سي او دلته لاندې تاسو وینئ ملګرو پراینوایټ دی. پر پراینوایټ باندې به تاسو کلیک ووهئ. بیا به وروسته پر دغه صفحه باندې کلیک ووهئ. کله چې مو دلته کلیک ووهئ، تاسو کولی سئ چې د ملګرو سره د خپل لینک هم شیر کړئ. یعنې تاسو کولی سئ د هرې لارې نه لینک شیر کړئ. یعنې میسنجر له لارې نه لینک شیر کوئ، د فیسبوک له لارې نه، د واټساپ له لارې نه، چې هره لاره وګورئ د هغه لارې نه تاسې لینک شیر کولی او دلته یې کاپي کولی. نو اوس غواړو ملګرو موږ پیسې واستوو. د کومې طریقې نه پیسې استولی سو؟ په دا کونچک کې دا 3 ټکي نښان وینئ، پر دغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو پر دغه باندې کلیک وکړئ، تاسې به په دا ډاک بونس باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې مو دلته کلیک وکړئ، تاسې ته به دا شان صفحه راسي. یعنې تاسې کولی سئ د پیپال له لارې نه هم پیسې واستوئ، د بینک له لارې نه هم پیسې واستوئ. ملګرو، تاسې اوس څو پیسې استولی سئ او څنګه یې استولی سئ؟ ملګرو، موږ د پیپال له لارې نه هم پیسې ایستلی سو او د بینک له لارې نه هم پیسې ایستلی سو. او څو ایستلی سو؟ موږ $25 ایستلی سو. تاسې وینئ ملګرو، موږ $25 ایستلی سو. 25 کم ډالر موږ نسو ایستلی. نو هر کله چې تاسې $25 پوره کړئ، یا به زه په را روانه ویډیو کې زه $25 باندې په دې باندې به زه یو بله ویډیو هم جوړه کړم. یعنې په هغه کې به زه تاسو ته وښیم چې $25 څنګه ایستل کېږي. یعنې ډېره وسه لاره ده ملګرو. کله چې $25 پوره سي، نو تاسو ته به د بینک له لارې هم پیسې ایستلی سئ، د پیپال له لارې نه هم پیسې ایستلی. او ملګرو، په دې کې زما یو بله خبره هېره سوله. په دې کې موږ ګیم هم کولی سو. د ګیم نه هم پیسې ایستلی سو. وینئ ملګرو، دا 2 ګیمونه د یوه 18,800 کوینز ترلاسه کړي. دا بل څخه مې اوس ګیم چیرې؟ دلته راسي موږ ګیم هم کولی سو. یعنې مختلف ګیمونه د هر ګیم جلا جلا سره موږ ګیمونه کولی سو، په هغه باندې موږ ته کوینز جمع کېږي. نو ملګرو، دا زموږ نننۍ ښایسته ویډیو د را روانې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. لایک هرو مرو ورکړئ. خدای په امان.